السلام علیکم دوستانو، شیردل تخنیکی معلوماتی چینل ته ښه راغلاست. الله تعالی دې وکړي د صحت او عافیت جامه پتن ولرئ. زموږ د نن ورځې ټاپک او موضوع ده د سب میټر په رابطه ده چې سب میټر څه ته ویل کیږي او په کوم ځایونو کې نصب کیږي او د دې ویرینګ او کنیکشن څنګه کیږي. نو دوستانو زه غواړم په دې رابطه ستاسو سره مختصر لنډ او مهم معلومات شریک کړم سره د ویرینګ کنیکشن او ډایګرامانو. دوستانو دا ویډیو مه سکپ کوئ، تر اخره پورې وګورئ ترڅو د دې مفیدو معلومات څخه ځانونه برخمن کړئ. نو دوستانو راځو ټاپک او موضوع ته. مثلا دوستانو یو کور دی او د دې کور مالک قانوني د برق داخله لري چې د خپل کور ته سنگل پیز انرژي مین میټر نصب کړی دی او د دې څخه وروسته 2 پوله ام سی بي بریکر نصب کړی دی او د ام سی بي 2 پوله بریکر څخه وروسته خپل کور ته برق سپلای کړی دی چې دا فاز او نیوټرل برق دی او 220 ولټ اے سی برق دی. د دې نه وروسته د کور مالک دوستانو 2 کورونه نور لري او دای په کرایه باندې کرایدارو ته ورکړي دي او دغه دواړه کورونه د کرایي چې کرایدارو ته ورکړي دي خپل د برق داخلي نه لري. نو په دې صورت کې د دې کورونو مالک چې یو داخله لري او خپل کور ته برق سپلای کړي دی غواړي د خپل کور څخه کرایدار کورونو ته برق ورکړي. نو په دې صورت کې دوستانو د کورونو مالک ته پکار دی چې د خپل کرایدارو کورونو ته د خپل برق څخه برق دوستانو ډایرک ورنکي ترڅو د دې او د کرایدارو ترمنځ پاینده کې د برق د بیل د مصرف د کم او زیات لوجې د کورونو د مالک او کرایدارو ترمنځ خفګان ستونزه او شخړه پیدا نشي. نو د دې ستونزې د حل او فصل لپاره د کور مالک ته پکار دی چې په بازار کې د خپل کرایي کورونو لپاره سب میټر خریداري کوي او د دې څخه د خپل کور د برق څخه دغه فرعي سب میټرو ته برق سپلای کوي او د سب میټرو څخه وروسته کرایدارو کورونو ته برق سپلای ترڅو د پاینده کې د دوی ترمنځ د بیل په د کم او زیات په سر باندې د مالک او کرایدار ترمنځ ستونزې او مشکلات پیدا نشي. د دې نه وروسته دوستانو چې کله په مین انرژي مصرف میټر کې مصرف کیږي د میاشتې او په دې باندې میاشتنی بیل راځي نو د کور مالک ته پکار دي دوستانو چې کمې سب میټر فرعي چې دی خپل کرایدارو کورونو ته نصب کړي وي هغه د چیک کې وي دی ګوري او د دې یونټ مصرف دی معلوم کی چې دیو په میاشت کې 100 یونټ مصرف کړي او دغه یونټونو مطابق د خپل کرایدارو څخه بیلونه وصول کړي ترڅو پاینده کې د دوی د خفګان او ستونزې لامل ونه ګرځي. نو دوستانو دا زموږ د نن ورځې ټاپک او موضوع چې د سب میټر د نصب کولو د ویرینګ کنیکشن او ډایګرام پر رابطه باندې دوستانو که غواړئ بر تخنیک څخه ځانونه برخمن کړئ او خپل هر قسم برقي وسایل په خپل کورونو کې ترمیم او جوړ کړئ. دوستانو که تر اوسه پورې مو زما چینل نوی سبسکرایب کړئ نو مهرباني وکړئ زما چینل سره سبسکرایب کړئ او که دا ویډیو مو خوښه شوي در سره لایک او شیر کړئ د خپل ملګرو سره ترڅو خیر او پیدې ټولو ته ورسیږي. دوستانو ستاسو د توجه او لیدو څخه یو نړۍ مننه. السلام علیکم.